هم په سترګو کیستونه سلامونه درته رامې وړه ګلونه سلامونه زموږ نوم یې درته بل ډول ښودلی زموږ شاړې زموږ غرونه سلامونه یا د یاد په میخانه کې زمزمه کړم یا پنځه وخته لمونځونه سلامونه و چې ساحل به د آرام کومه قیسه وي که څپې څپې سیندونه سلامونه پښتنه مینه قدرمنو مینوالو تمه ده چې ټول برک روغ یاست په نننۍ خپرونه کې د قدرمن شاعر ورور ملګري او همکار اکرام الله همکار صاحب سره ناست یو د ده سره مو بنډار دی د ده د کلام ځینې بیلګې به اورو له خیره اکرام صاحب تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایي مننه ساحل صاحب ژوندی اوسئ کور و مدان چې زموږ خواته راغلی بښتنه هم زموږ وکړه ډېره مننه ساحل صاحب مننه اکرام صاحب ستاسې د ستاینې دپاره خو موږ یقیني الفاظ نه لرو له ځان سره مشخصا د کلام ځینې بیلګې مو مینوالو ته ووایه مننه د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې راباندې ناز کوي نخره یې وکړه ښه یې وکړل راباندې ناز کوي نخره یې وکړه ښه یې وکړل رقیبه خیر راته غوسه یې وکړه ښه یې وکړل یوازې ما نه ژړل ټولو ژړل ډک محفل کې یوازې ما نه ژړل ټولو ژړل ډک محفل کې زما د ستړي ژوند کیسه یې وکړه ښه یې وکړه دا به یو ځل بیا راته یوازې ما نه ژړل ټولو ژړل ډک محفل کې زما د ستړي ژوند کیسه یې وکړه ښه یې وکړل غزل دی ساحل صاحب چې دې سړو کې خو پښتو نه و اشنا دغه لاره خو د تلو نه و اشنا دې سړو کې خو پښتو نه و اشنا دغه لاره خو د تلو نه و اشنا او دې جنۍ ته خو ثاني جنت پکارو په دې ځای د ودرېدو نه و اشنا ډېر لوړ دې جنۍ ته خو ثاني جنت پکارو په دې ځای د ودرېدو نه و اشنا په خوله که به مې هر څومره رټله په خوله کې به مې هر څومره رټله خو د زړه د بیلېدو نه و اشنا ډېر دردناک دی دا به یو ځل بیا په خوله که به مې هر څومره رټله خو د زړه د بیلېدو نه و اشنا او ما درکړله چې ستا علاج پرې وشي ګرده وه د خوړو نه و اشنا او شعر دی پکې چې دې خاني کوله پلار یې چې ژوندی و دا سوالګره د کوڅو نه و اشنا او اکرام به پکې هر وخت تا ته ناست و دغه لار د کېناستو نه و اشنا چې اکرام به پکې هر وخت تا ته ناست و دغه لار د کېناستو نه و اشنا ډېره مننه همکار صاحب په شعر کې دی په کلام کې دی نهایت ډېر خواږه دي زما خو اراده وه چې یوازې یو کلام دې راخلم خو یو بل به راته وې او په خپله خوښه یې وګوره چې د مینوالو د غزل او د هغوی د شعر تنده پرې خړو شي مننه ساحل صاحب ډېر وخته مې څه شعرونه لیکلي دي ارشاد اوري او تاسو ته به ډالۍ په پښتنه مینه چې خپله نهر دی پلار او مور څه کوي خپله نهر دی پلار او مور څه کوي په ګېډه وږی دی دا نور څه کوي او قسم په خدای کې تپوس هم وکړي رور یې چې مړ شي نو بیا رور څه کوي او د دې سړي چې ضرورت نشته نو دا چې ګرځېږي دا په پور څه کوي پښتون به ډزو کې کلار به کښېني سورکې خور به زیدا خور څه کوي دا به یو ځل بیا وایي پښتون به ډزو کې کلار به کښېني سورکې خور به زیدا خور څه کوي او کله یې پرېښود کور یې هم پرېښودو اکرام به یاره کلی کور څه کوي ډېره مننه خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ډېره زیاته مننه اکرام صاحب خوشحاله شو چې در سره کېناستلو ستاسو د کلام خواږه مو تر کتونکو پورې ورسول او که ژوند و انشاءالله بیا به سره کېنو دغه دوه بیتونه به درته وایم چې دا تصویر خو دې له تا نه هم ښایسته دی دا تصویر خو دې له تا نه هم ښایسته دی دا تصویر به درنه زه وړمه جانانه او ننه راشه د خولګۍ بدل دې واخله ننه راشه د خولګۍ بدل دې واخله ننه داسې خو یې نه وړمه جانانه ګلونو مینوالو ډېره زیاته مننه چې تر اوسه مو موږ وزغملو تر بیا خپرونې ښې چارې ښه وخت